السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا اوس موږ چې د جمعې ورځ ده او د ذوالحجې شپږمه ده، دلته موږ د وچ په سیمه باندې قرار لرو. دلته له مجاهد ورور سره مرکه لرو. مجاهد وروره که په لنډه راته ځان راته معرفي کړې او د جګړې په اړه باندې څه معلومات راکړې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی دې تاسو ټول بخیر راکړي، کامیاب اوسئ. دوی په ډېر غټ تعداد سره راوتلي وو، کمانډویان وو، شوبلي وو، رینجرې وو، ګروپان وو، هر څه یې راوستله. خو الحمدلله مجاهدین چې راووتله دوی په تېښته تر ټول پورې مجاهدین چې ځغستله دوی دې ځغستله. امې شوکې پاتې شولې، امې لانجران پاتې شوله، امې اسلحې پاتې شولې. دا ټوله دښتونه د دوی په مړو وو، په دغه په شانو ډک شوله. مجاهدین الحمدلله دا د وت غار علاقه ده. مخته به هم تاسو دور شام ووینئ، دوه ښه مجاهدین به هلته هم ټوله قرار لري. الحمدلله څومره په لوړ مورال سره مجاهدین د دې شتون لري. پر دنیا هېڅ مشکل هم نشته. په ټوله جنګ و جګړه کې یو طالب سرسره کې پر داورانه زخمي شوی دی، بل په دنیا نه زخمي لرو نه هېڅ لرو. دوی مردار وو، مړي وو، هر څه یې پر سړکانو پراته دي، په دښتو کې شوبې پرتې دي. تاسو کیمره هم ګرځوی شئ. الحمدلله بس څومره الحمدلله موږ د الله تعالی سره څونه راضي یو. جزاکم الله خیر الجزا. جزاکم الله خادم صاحب چې موږ ته وخت راکړ. الله مو کامیاب لره. السلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم